د پترانی په باره کې یو مسله دا ده د الله رسول فرمایي که چا د اختر د لمانځه مخکې پترانه ورکړله دا هغه پترانه ده چې الله یې قبلوي، دا هغه مقبوله د الله په دربار کې منظوره پترانه ده. او یو هغه ده چې د اختر د لمانځه بعد یې څوک ورکړي، د الله رسول فرمایي دا عامه صدقه سوله، دا عامه صدقه و خیرات. زه به یو اسانه مثال درکوم. یو سړی د روزه مات پر ټیم باندې و چاته ګرمه ډوډۍ ورکړي، مستې ورکړي او ښه مطلب یو ترکاری یو سالن شی مې ورکړي، دا به ډېره غټه خبره یې آیا که د تراوو بعد څوک چاته شی ورکړي؟ خیرات خو دواړه خیرات دی، خیرات دواړه خیرات دی. نو دا د روزه مات پر ټیم چې ورکړي دا خو نو ډېره ښه خبره ده. خو هغه ډوډۍ د بیا د روزه مات بعد ورکړه هغه هغومره خبره نه لري. د الله رسول فرمایي د لمانځه مخکې غریبانو ته دا شی ورکړه چې د دم زړه مطمئنه سي ستا سره په لمانځه کې به شرکت وکړي. صحیح سلو دا خبره مې سر خلاصولو. بیا بله خبره دا ده چې که چیرې یو سړی راولاړ سي هغه وایي چې زه مطلب د اختره سه یوه میاشت مخکې زه دا پترانه ورکوم، زه د اختر سره 10 ورځې 20 ورځې میاشت مخکې زه پترانه ورکوم، وایه که پروا نه لري هېڅ مشکل نه دی. ولې دلته وجه دا د عزیزانو چې ستا په پترانه د غریب کور آبادیږي چې څومره ژر آباد سي پروا نه لري. لکه ښکاره مثال دا دی د روان کال زکات زه اوس ورکولی شم، در روان کال زکات زه اوس ورکولی شم. ولې ورکوې؟ حالانکې د مازدیګر لمونځ ما ورته اوس ماپښین نسو کولی. هغه وجه دا ده چې په هغه زکات کې د غریب کور آبادیږي، پروا نه لري. علما فرمایي ورکه په لمانځه کې خو د الله کور نه آبادیږي، نه پر ما او تا باندې فرض دی. نو د هغسې مطلب دا پترانه د عیدګاه څخه مخکې ورکول. عیدګاه څه معنا؟ دا معنا د اختر په ورځ د ساره سې مخ ته راځه هغه د روژې تر اولې راسه، د روژې د اولې سې ونیسې ځه 2 میاشتې مخکې هېڅ پروا نه لري. او که چیرې چا د اختر د لمانځه بعد ورکوله قضا نه لري چې یار اوس نو قضایي سو زه به څه کوم، یا ورکه خامخا به ورکوې، دا پر تا باندې واجبه ده د امام صاحب رحمه الله په مذهب کې، خامخا به ورکوې. صحیح سلو. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا پترانه چې دا هغه اوس داسې کسان شته چې په بار ملک کې اوسېږي، دوبۍ راواخله، جرمني راواخله، کینیډا او استرالیا او نیویارک راواخله، دغسې مطلب هغه چین راواخله، چاینا راواخله. اوس به سړی څه چم کوي؟ اوس به د کم وطن مطابق فدیه چې دغه پترانه چې دغه ورکوي. علما فرمایي چې چیرې ته اوسېږې، چیرې پر تا اختر رالی، د هغه ځای مطابق پر تا باندې پترانه واجب ده. لکه یو سړی اختر په دوبۍ کې تېروي، نو د اختر په ورځ باندې پر چا باندې پترانه واجبېږي. او چې د اختر سهار سولو، د اختر سهار د پیشلمۍ ختم سولو، بس اوس پر د پترانه واجب سوله. حتی که د اختر د لمانځه څخه مخکې یو کوچنی بچی پیدا سو، بابا به دغه پترانه هم ورکوي. که د اختر د لمانځه بعد پیدا سو، د هغه بیا نسته. اوس ته چونکې په بار ملک کې په خپل وطن کې نه، ته به د هغه وطن مطابق پترانه ورکوې. نو به چی ورکوې؟ پاو کم 2 کیلو غنم که د ګزاره سخت دی، که لږ څه ژوند برابر بیا 3.5 کیلو وربشې راواخله. پوښتنه وکړه په سټور کې قیمت یې څو دی؟ یا که د نوره ګزاره برابر بیا 3.5 کیلو خورما راواخله، دغه څو قیمت جوړیږي. که د نوره ګزاره برابر بیا 3.5 کیلو کشمش راواخله، څو جوړیږي؟ هغه مطابق پترانه چې دا هغه ورکه. دا مه کوئ چې خامخا به مطلب زه پاو کم 2 کیلو غنم حساب چې دی هغه ورکوم، دا به نه کوو. ګوره یو سړی غریب دی، ریړۍ والا دی، بیچاره دی، بل سړی خدای پاک ډېره دنیا ورکړې ده، ته ولې د غریبانو چمونه کوې؟ دا خو تر ټولو کمزوره پترانه چې د هغه د غنمو ده. نو هغه کم سړی چې پر بار اوسېږي د هغه ځای مطابق به دی چې ورکوي پترانه ورکوي. بیا نو د ده خوښه ده چې الله ته ورکوي هم د ده خوښه ده. که په خپل وطن کې و چاته وایي چې دا 2 روپۍ د هغه ځای مطابق و ده ته ورمعلومېږي، هغه د الله ته ورکوي په خپل وطن کې، افغانستان یا پاکستان هر ځای چې یې هغه پروا نه لري. په دې کې یوه لویه بنیادي خبره دا ده چې کم سړی کشنی بچان لري، د کشنی بچانو پترانه پر چا ده؟ هغه پر بابا ده. که بچان په افغانستان او پاکستان کې اوسېدل، بابا په بار ملک کې اوسېدی، بابا به د بار ملک د حسابه د بچانو پترانه ورکوي. ولې؟ ځکه پر ده باندې دا واجب سوله دی، هلته دی، نو پترانه چې د هغه به د هغه ځای مطابق ورکوي. دا نه ده چې یاره بچان دلته اوسېږي او زه هلته اوسېږم نو به زه څنګه ورکوم، دا نه ده. بیا بله خبره دا ده که یو چا ګر سره روزې نه نیولې، هغه پترانه ورکولی شي. او که د روزې نه نیولې، پترانه به خامخا ورکوي. دا د الله او د رسول امر دی، د الله او د رسول امر دی. روزه خو نه ونیول سو، دا شی هم سړی پکې پرېږدي؟
داسې به نه کوو. صحیح سولو په خبره مې سره خلاص سولو د پترانې په باره کې. او بیا یو خبره دا بله درته کوم، پترانه نه ده، ټوله د لسو کسانو ده، وایي یوه سړي ته یې ورکولی شي، او د هغه رقم د یوه سړي ده و لسو کسانو ته یې ورکولی شي 10 روپۍ. دا یو. بله خبره دا د زکات سړی و کافر ته نشي ورکولی، زکات کافر ته نه ورکول کېږي. لیکن که یو سړی د خپله پترانه و کافر ته ورکړي، پترانه علما فرمایي پروا نه لري. ستا په کور کې یو لکه زما مسجد کې هغه دغه دی، د باترومانو باندې هغه دغه ولاړ صفایي ولا ولاړ غیر مسلمینو، مسلمان خو نه نصرانی عیسائی، هغه ته زور کم پروا نه لري. لکه ستا په کور کې داسې خدمت کوي نو کته وغواړي چې یار اختر دی زه شور سره وکم، ښه خبره ده، که څوم دا ډېره ښه خبره تر دی نو مسلمان ته ورکه، خو لیکن جایزه ده، جایزه ده، پروا چې د هغه نه لري. دا خبرو ختمه شوله چې په ننګ او په ناموس له لوره کم وي، صدقه شه ناقابل زوی له لوره، یعنی بې غیرت زوی دا د صدقه سي پر چا پر هغه غیرتمنه لور. ننګیالي تر برون نه ښه دي، ننګیالي تر برون نه ښه دي، او که نه یې ننګیالي تر له هم ښه ده له تربوره.